shine bright like a diamond. And we gonna let it burn. That's when we uncover, cover, cover. دوستانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه ځان له یو اپلیکیشن جوړولی شئ سافټویر په اسانۍ سره. نو رابشئ پلی سټور له. پلی سټور چې کله کولو کوئ نو اوبه لیکئ سرچ کې اے پی کے کریټر ویب آپ، دا به ولیکئ اے پی کے کریټر. دا وګوره ښکته ډایرکټ راځي کریټر ویب. دا وګوره دا شین چې کوم رالی دغه به کلیک کوئ. دا چې راواخوتو دا وګوره ما انسټال کړی دی. ډېر زبردست اپلیکیشن سافټویر یې پکې جوړیږي. رابشئ اے پی کے کریټر له. دا چې کله کولو کوئ نو دې کې یو شپږ اپشن راوړي چې هغه چې مکمل کړئ نو ستاسو به یو سافټویر جوړ شي. مثال ستاسو ویب سایټ وي، یو آر ایل تاسو ویب سایټ دپاره یو سافټویر جوړوئ نو هغې یو آر ایل لینک به دلته واچوئ. که مثال تاسو ته زه ښایم لکه زه اوس د یوټیوب ځان له یوټیوب ویډیوګانو دغه چې کوم دی چینل لپاره یو اپلیکیشن جوړوم نو رابشم ګوګل سرچ له. ګوګل سرچ چې کولو کومه دې کې به youtube.com به ولیکئ. سرچ به کوئ. چې سرچ هم کو نو ستاسو یوټیوب آی ډي به دلته کولو کوئ. یوټیوب کې چې کولو هم که نو خپل چینل له به راشئ. دا چینل ګوټ کې وګورئ. دا ستاسو د چینل پروفایل چې کوم دی تصویر دغه به کلیک کوئ. چې کلیک کوئ نو دې کې به اپشن یې راوړي نو دې کې به مای چینل کلیک کوئ. بیا مای دا چې راواخوت وګوره دلته به خپل مای چینل وګوره هغه دې خوا سیټینګ به د دې راواړوئ. خپل چینل سیټینګ دغه هلته ګوټ کې وي. دا چې کلیک کوئ دا چې راواخوتو نو دلته به راشئ. بیا دا خپل هاو ټو پشتو چې زما کم دی دا زه کلیک کوم. دا به بیا کلیک کوئ. دا چې کلیک کوئ نو دلته چې کوم بره دا لینک وګورئ. دا چې کوم دی دا به کاپي کوئ. بیا دا چې کاپي کوئ نو رابشئ واپس اے پی کے کریټر له. دلته به دا پیج دغه لینک چې کوم دی دلته به پیسټ کوئ او دلته به ښکته ټیلټ ورکوئ چې تاسو څه نوم ټیلټ ورکوئ. او لاندې به دلته خپل په کوم تصویر تاسو په اپلیکیشن سافټویر باندې پرېږدئ آیکن چې ورته وایي کوم لکه مثال د پې دا آیکن پرېږدمه. دا خپل دغه یو پکچر هر یو تصویر پې تاسو پرېغوستلی شئ. زه پې اوس لکه مثال دا تصویر مې پرېښو پې نو ښکتني کې چې کوم دی ورپسې دلته کم ورژن ورکوئ چې کم ورژن دی دا هغه به جوړ کړئ. د ځانه به ولیکئ څه
لکه 15.3 ما ولیکل. دلته به کوم لینګویج سیټ کوئ نو انګلیش به سیټ کوئ. ورپسې به دلته خپل ایمیل ورکړئ. دلته جیمیل ایمیل چې کوم وي هغه به ورکړئ او دغه به کلیک کوئ. بس کریټ دغه به کلیک کوئ. کریټ دغه چې کلیک کوئ نو لږ انتظار به وکړئ. دا دی اوس کریټ شو زما اپلیکیشن. لږ وخت پکې شته چې دا سیټ شي. دا دی زما اپلیکیشن جوړ شو. اوس دا ډاونلوډ کوم. دا به څنګه ډاونلوډ کوم؟ دلته لیکلي کلیک ټو ډاونلوډ. دا سور اول سر کې چې کوم دی دغه به کلیک کوئ. کلیک ټو ډاونلوډ دا وګوره دغه به کلیک کوئ. چې کلیک کوئ نو دلته به ډایرکټ دغه له به داسې یو لاړ شي ډایرکټ یو ګوګل سرچ له. دا به ورک کوئ. دا به ختم کوئ بالکل. بیا به ستاسو د اپلیکیشن را ډاونلوډ کیږي چې کوم پیج تاسو ورک. دا وګوره اوکې رالی ډاونلوډ مې کو. واپس بیا دلته کلیک کومه. دا وګوره زما په نوم دی ثاقب صافی. کلیک مې کو. انسټالو مې اوس اوکې به کوئ. دا دی دا وګوره رالی زما اپلیکیشن جوړ شو. اوس دا چې اوس څوک کلیک کوي نو زما اپلیکیشن اوس وګوره ویډیوګانې په اسانۍ سره دلته کتلی شي. دا وګوره زما د یوټیوب چینل ټولې ویډیوز پکې راواخوتې. ویب سایټ لینک باندې یو آر ایل لینک باندې جوړوئ چې هر یو دغه باندې جوړوئ خو چې یو آر ایل لینک پکې موجود وي.